قدرمنو، زموږ په ادب کې ریدي خان مومند یو سړی یاد سوی دی او دا شاعر دی، لیکوال دی. د پټې خزانې په حواله د محمد وتک وینا ده چې زما دوست دی، زما د خبرو سړی دی. دی وایي چې د پلار نوم یې غیاث خان دی، نیکه یې مسعود خان نومیږي. د مومند په نامه کلي کې اوسیږي. څېړونکي وایي چې د مومند په نامه کلی په کندهار کې اوس هم سته. نو ده چې کوم خال و خد وړاندې کړي دي دا ډېر خوندور دي. ریدي خان مومند شاعر دی. د هغې زمانې حالات چې دي دا یې په یو کتاب محمود نامه کې مرتب کړي دي. محمد وتک یې ډېر خوندور دغه بایوګرافي چې ده دا وړاندې کوي او وایي چې دا ډېر لوی سړی دی. دی وایي چې غیاث خان یعنی د دغه شاعر پلار چې و دا د حاجي میر خان ډېر همراز سړی و، ملګری و، اشنای و. دی په خپله وایي چې ریدي خان اوس تکړه سوی دی، ځوان سوی دی، د یارانو یار دی، شاعر دی، په مجلس کې خوښول کیږي، د باچا په دربار کې عزت لري. د دې دا مطلب دی چې ریدي خان مومند د شاه حسین په دربار کې ناسته درلود او د هغه ځای مکرم سړی و. سړی چې هغه تحریر وګوري نو دا خو هم ښکاره پکې معلومه ده چې د ده دغه عزت چې دی دا د تحریر له لارې دی او د ده کتاب محمود نامه چې ده دا ډېره په دربار کې خوښه کړل سوې ده. دی وایي د کاتب العروب مجلسي دی، اشعار یې خواږه دي او د بلاغت علوم یې لوستي دي او فقه او تفسیر باندې عبور لري او په صرف نحو کې عالم دی. د خپلې زمانې ښه لوی شخصیت یې ښوولی دی. وایي طالبان چې دي د مشکلاتو حل ځینې که، یعنی دومره عالم دی چې خلک به راځي او له ده پوښتنې کوي، د زده کړه چې ده هغو ته ورکوي او علم خوروي. یعنی له ده څخه طالبان لوستونکي زده کړه هم کوي. نو له دې معلومیږي چې په تفسیر او فقه کې لوی لاس درلود په خپله زمانه کې او خلکو به زده کړه ځینې کوله. دا د محمد وتک توري دي. محمد وتک وایي چې په 1106 قمري کال کې دی اصفهان ته تللی و او هلته یې له شاه محمود سره ناسته ولاړه سوې ده، مجلسونه یې سوي دي. نو له دې یارانې پس دی وایي د یو کتاب لیکلی دی د حاجي میر خان او د شاه محمود د جنګونو حال چې دی دا یې پکې بیان کړی دی. او د کتاب بیتونه موږ ته محمد وتک راښولي دي چې محمود نامه چې ده دا 4000 بیتونه لري. خو افسوس دا دی چې 4000 بیتونه اوس موږ په لاس کې نسته زموږ سره. هغه د پټې خزانې یو څو شعرونه دي چې ده را نقل کړي وو. دی وایي د دغه کتاب نوم چې دی د محمود نامه ایښی دی او دا کتاب چې دی وایي د باچا په مخ کې ولوستلی او باچا چې دی و ده ته انعام ورکړی دی او 1000 طلاوې چې دي دا یې په صله کې ورکړي وی په هغه زمانه کې. وایي دومره سخي سړی دی، دومره ښه سړی دی چې دا 1000 طلاوې بیرته د یارانو په مجلسونو کې بیرته ګار کړي دي، یعنی په یارانو یې خوړلي دي. سخي هم دی. د ده توري داسې دي چې په طبع کې یې هسې جوادیت پروت دی چې هغه صله یې په څو ورځو کې پر یارانو اشنایانو نثار کړه. نو دی وایي مثنویانې لري، رباعي لري، د غزلو پوره دیوان لري، یعنی پوره شاعر یې راښولی دی. او دی وایي چې محمود نامه یې داسې خوږ کتاب دی چې په مجلسونو کې اکثره خلک لولي. د ګرګین خان ګرجي د وژلو کیسه پکې راغلې ده، د اصفهان د فتوحاتو نقلونه چې دي دا یې پکې ځای کړي دي. نو دی وایي ما له ده څخه د ده له کتابه څخه یو څو توري چې دي یا یو څو خبرې چې دي رااخیستې دي دلته یې رانقلومه چې یو تاریخ یې پاته سي. تر ټولو خوندور حیثیت د ریدي خان مومند دا دی چې د ګرګین خان د وژلو کیسه د پښتنو د جنګونو حالات د باقاعده یو کتاب ورته لیکلی دی. نو دغه اولیت به ورکوګر سره په داسې زمانه کې یو جنګنامه د جنګ حالات چې دي دا لیکي او محمود نامه نوم ورکوي. نو د شاه محمود سره خو د
ناسته ولاړه سوې وه، نو شاید هغه نامت یې تنصیب کړی وي، د هغه سره یې ډېره جوړه وي. نو زموږ د تاریخ دغه خوندور کتاب دی، د دغه څو بابونه له موږه سره دي، نور هغسې د یارانو له لاسونو څخه په تیارو کې تللی دی. پښتانه د خپل زاړه شي قدر نه کوي، ضایع کړی دی او ښایي له چا سره خوندي وي، خو زه په ډېره کلکه هیله دا وایم چې دا به خوندي وي او دا به له یو چا سره پروت وي، خدای مهربانه دی پیدا به سي. نو زه تاسو ته د ده د محمود نامې یو څو شعرونه تکراروم، تاسې یې ولولاستئ. دا سړی ډېر پوخ شاعر دی او د دې محمود نامې د هر باب چې دی به هغه ته سره لیک ټاکي او په هغه کې دننه بیا دی خپل شعرونه وایي، د شعر اندازه یې وکړئ چې څومره پوخ شاعر دی. دی وایي په بیان د وژلو د ګرګین خان او مد او صفت د اجمیر خان الیین مکان. اوس به نو تا ته حکایت کړم د ښو خوږ روایت د ګرګین خان د وژلو چې میرخان تللی اصفهان ته ونه، مخې مکې د پاک سبحان ته ونه. باچا ته عرض کړ ټول اقوال د پښتون، د ګرګین ظلم بد احوال د پښتون. چا ویل زه نسوی کولی چاره، د ګرګین خان ستم ظلم و ستم د پاره. که یې معزول کړم کندهار نه پرېږدي، جور و ستم او خپل شعار نه پرېږدي. ګرګین خو ګرګ دی، ګرګ خو ظلم کوي، وینې تویوي هم پسونه څیري. زه هم خایف یم چې به څه کړم ګرګین، نامسلمان دی ارمني دی بې دین، نه په اسلام کې ځان پابند ګڼي، نه نصراني نه له عیسی بیري نه. بیریږم زه چې خدای کړي قهر ښکارا، د سلطنت په رڼا کور سي تیاره. مطلب میرخان ویل ای حسین باچا وګوره، حال د حاکم او رعایا وګوره. دغه رنګه بیا بل سرلیک ټاکلی دی، د عربي او مقوله ده چې ملک په کفر کې خو باقي پاته کېدلی سي مګر په ظلم کې نه. بیا یې هغه تر سرلیک لاندې خپل شعرونه راوړي دي. کافر کولی سلطنت سي مدام، که وکړي داد نوي جابر پر انعام، مګر ظالم خو نسی کړی سلطنت، خالق رحیم دی ورکوي خلافت. چاته چې یې زړه وي په مهر ودان، د خدای عیال ګڼي په مځکه انسان. دا رنګه شعرونه چې دي د په محمود نامه کې راغلي دي. دادخواهي د میرخان په حضور د سید الانس والجان، په دغه سرلیک کې بیا د شعرونه راوړي دي. محمد هوتک خو بیخي ډېر شعرونه راوړي دي. زه یې له تاسو سره یو څو خال شعرونه په دې شعر کوم چې تاسو دا محمود نامه چې څومره راپاته ده دا ولولئ او د ریدي خان مومند انداز او د هغې زمانې تاریخ پکې ولټوئ. ولاړی د شپې یې په یثرب که فریاد، رسول د خدای ته چې سو قوم برباد. ستا پر امت راغی د ظلم دوران، واوره رسوله د دې کون فغان. پښتون خو ستا په نامه ځان کړی ندا، ای خیر الناس واوره ته یې ندا. دا بیا داسې دی چې هلته تللی دی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پر روضه باندې چې کوم خبرې کوي، هغه کومې دعاوې کوي، د هغه تشریحات پکې راغلي دي. لاس د ظالم یې له ګریوانه که لنډ، وچ سي د ظلم د ګندو خیرو ډنډ. ستا شریعت سیټینګ په منځ د پښتون، ورک سي بیداد و کم سي رنځ د پښتون. دغه رنګه په مخ کې وایي خوب لیدل د اجمیر خان په مدینه طیبه کې، او د زیری د نجات او زیری د نجات له ظلمه څخه. یعنی اجمیر خان بیا خوب لیدلی دی چې د پښتنو دا سیمه به د ګرګین خان له ظلمه خلاصیږي په مدینه کې. بیا یې دا شعرونه راوړي دي، سمه حکایتي کیسه د خوند کوي چې میرخان هسې عرض که حال د ظلم، چې شپه مات سو توره ډال د ظلم. میرخان په خوب ولید صدیق اکبر، چې ورسره حضرت فاروق و عمر. وی سپینږیري نور څه غم مه کوه، وی سپینږیري نور څه غم مه کوه، قوم دې خلاص سو کوټ ماتم مه کوه. ولاړ شه خپل قوم ته دا زیری کړه ژر، چې د ظالم سو کم نقصان او ضرر. پښتون به خدای که له ظالمه آزاد، نه به سي ننګه او ناموس یې برباد. دا شعرونه یې پکې راوړي دي او دا حکایت یې بیان کړی دی او ډیر شعرونه دي. بیا وایي زیری اورېدل د میرخان او فتوا اخیستل له علماو څخه. بیا یې دا جلا سرلیک دی، بیا په دې کې شعرونه راوړي. 2-3 شعر یې دا دي، وایي دا زیری واورېدل میرویس خان په منام، خوښ سو د هغو په سپېڅلي کلام.
بیا یې پیدا کړل علما د حرم، مفتي قاضي او هم پیشوا د حرم. دغه رنګه بیا ډیر شعرونه لري. بیا وایي مصلحت د میرخان او قرآن کول د قوم او بیا وژل د ګرګین خان. دا بیا سرلیک دی، په دې کې بیا شعرونه راوړي. حاجي میرخان وکان بیر مصلحت پښتانه ټول سول په ناموس او په پت، ټولو قرآن وکه چې ځان که خوندي له جور و ظلمه د ظالم ارمني. سیدال ناصر او بابو جانو بابای، بل بادر خان و بادر ول. دغه رنګه ډیر شانسي دي. د بادر ولمسی میاجي هم راغی د میرخان په کومک. یوسف راټول کړله د سیوري وتک، عزیز نورزی د دلارام پهلوان. ګلخان بابړو بل نور د بړیڅ خان. راغی نصر و الکوزي د جلدک که ځوانانو د لشکرو کومک. بل یایا خان و بل یې زوی محمد خان، ټول سره یو سول چې کړي مړ ګرګین خان. یونس کاکړ وکه یرغل په ګرګین، پښتنو جوړ کړل پر ګرجانو ناورین. د سړیانو نومان، د قایدینو، د سپاه سالارانو نومان، د مشرانو نومان په دې کې د یو راوړی دی. بیا چې له ګرګین سره جنګېدلي دي دا یې ټول یاد کړي دي. غرض مه دا چې ریدي خان مومند چې کومه محمود نامه لیکلې ده، زموږ په ادبیاتو کې دا یو خوندور اثر دی او بیخي ډیر شعرونه چې دي دا محمد هوتک را نقل کړي دي. بس موږ هم دغه سرمایه بس ته که نوره نسخه نشي پیدا، هم په دې کې زموږ د تاریخ ډیر غټ باب خوندي دی. د پښتنو علاقه کندهار او په هغه باندې د ګرګین خان زیاتوب او د هغه مخنیوی، د پښتنو یووالی، هغه ټول پکې بیانوي. تر ټولو خوندور کار یې دا دی چې دی به طور شاعر په دې کې ډیر کامیاب روان دی او ډیره رواني لري او هر څه چې دی هغه د شاعري په تول پوره اوډلي دي. د پښتو ادب لوستونکي دي دغه شاعر ډیر په غور باندې ولولي.